واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه واعلموا پوی شي انما غنمتم اغه چې په جنگ کې حاصل کی تاسو من شيء د سشنا فان لله خمسه نو بشک د الله د پاره خمسه پنځم حصہ د غیدا وللرسول او د رسول الله د پاره ولذر قربا او د خپل خپلوانو د پیغمبر د پاره چغی د سادات ویلې کی احناف علما وی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شو دا فان لله خمسه دا پنځمه حصہ د غنیمت چې دا کنه دا خمس وې دا بدریو حصو ته تقسیمې کی یو به ایتمانانو مسکینانو مسافرو دیو ته ور کولې کی او دا د الله ذکر چې شوی دلته نو دا چې تبرکان شوی د برکت لپاره او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د ذوی القربا چې وکنه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وفات باندې چې کله دنیا نه رخصت شونه دا ساقط شو ها کدا ذوی القربا د خپل خپلوان د چې تقریبانانی نو بس بیا خو په فقیرن کې راځي دا په فقرا او په غریبانانو کې بیا راځي په مساکینو کې نو ان انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فان لله خمسه نو بشک د الله د پاره خمسه پنځم حصہ دا غیدا وللرسول او د الله د رسول د پاره ولذي القربى او د خپل خپلوانو د پاره چې مال غنیمت راغی د سر نه مته خمس بیل شو بیت المال ته ورکړل شو ولذي القربى او د خپل خپلوانو د پاره ول یتامو د یتیمانو د پاره ول مساکین او د مسکینانو غریبانو د پاره وابن السبيل او د مسافرو د پاره ان کنتم امنتم بالله کجریه تاسو چې ایمان امر وړي په الله وما انزل على عبدنا په سبحان چې نازل کړی دي نازل کړی شوی دي على وما انزلنا په سبحان چې نازل کړی دي موږ على عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان په ورځ د فیصله چې غد بدر رضوا یوم التقل جمعان کله چې مخامخ شوی غد وړلې والله على كل شيء قدير الله په هر یو شی باندې قدرت والا دی اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى کله چې وای تاسو بالعدوه الدنيا په غاړو کیناره نږدې باندې مدینه ته د دنیا چې د دنا یدنونه د نزدېکت په معنا باندې راځي عدوه غاړه کیناره وګوره مدینه چون کې مرکزو نو دلته الله دا نقشم د مدینه دی طرف نه جوړی اذ انتم کله چوي تاسو بالعدوه الدنيا باغ غاړو کینارا نږدې باندې مدینه ته چې کوم نږدې طرف مدینه ته نو باغ طرف باندې تاسو وي بالعدوه الدنيا باغ غاړو کینارا نږدې مدینه ته وهم بالعدوه القصوى او دا مشرکان بالعدوه القصوى باغ کینارا لري باندې مدینه ته د قصا یقصون د لريوالي په معنا راځي والركب اسفل منكم وقافله چوا د مشرکان اسفل منكم اغلان د استاس نو یعنی ساحل طرف توا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد او کچر یو بل سره وعده کړی و تاسو لاختلفتم خامخ اختلاف وکړی و تاسو په الميعاد په وخت مقرر کی او په نیټه کی ولكن ليقضي الله امرا لیکن چې فیصلو کې الله تعالی امرن د غکار کان مفعولا چې وو مقرر شوه ليهلك د پر جهلاک شي من غسوک هلاک عن بینه چې هلاک شوی پس د دلیل نه ويحيى عن حي من حي عن بينه او چې ژوندې من غسوک حي چې ژوندې دي عن بینه پس د دلیل نه چې هغه اسم هلاک شوی د ظالمانو الله ویلی اهل قادر پر چې هلاک شي من غسوک چې هلاک شوی دي عن بینه پس د هلاک شوی پس د دلیل نه ويحيى او ژوندې من غسوک حیا چې ژوندې دي عن بینه د دلیل نه په دلیل پس روان دي وان الله لسميع عليم وبشک الله تعالی اوریدن کې په ذات دي اذ يريكهم الله في منامك قليلا او کله چې او خود ته الله تعالی دوی په منامک په خوب ستا کې قليلا لګ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په منامک مفسرین مې فی عینک
امام حسن وایي دینه مراد فی عین غستا پسترګو کې الله دیتا تلخ کار کړ خدا خبره مرجوحه ده صحیح خبره دا چې خوب کې اذ یریکهم الله کله چې خود ته الله تعالی د کافران په منامه کا په خوب ستا کې قلیلا لګ ولو اراکهم کثیرا او کو شری خودلی وې تا تدی ډیر لفشلتم نخمخا سستی براغلی وې پتا سي کې کمزوري شوی به تاسو ول تنازعتم بالامر او خامخا اختلاف هم کړي په کار د جنگ کې ولكن الله سلم لیکن الله تعالی بچ کړ تاسو لرا انه علیم بذات الصدور بشک دا الله تعالی په دې پرازونو د سينو باندې واذ يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم ويقللكم واذ يريكمهم او کله چې خود تاسو ته الله دی لرا واذ يريكمهم او کله چې خود تاسو ته دی الله اذ التقيتم کله چې مخامخ شوي فی اعینکم پستر ګستاسو کې قلیلا لګ ويقللکم او لګي کړی تاسو فی اعینهم پستر ګداغي کې ليقضي الله امرا د دې لپاره چې فیصله وکړي الله تعالی دغه کار کان مفعولا چې وو مقرر شوی والى الله ترجع الامور خاص الله ته واپس کیږي ټول کارونه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا كسانو چی مانم روڑے دے إذا لقيتم فئة کلچ ملاقات وکئی تاسی دٹلی کافرانو سرا فاثبتوا نکلک شئی ثابت قدم ہو سی تاسی واذکروا الله ویرگی دا اللہ نا کثیر واذکروا الله و یادوی اللہ لر کثیرا دیر اذکر الله عند جزع قلوبکم چکلا دے زړبان ير رالنو الله یادوا د الله وعده ځان تر یاد کا او د الله نصرت ځان تر یاد ک چې الله به مدد کوي تور بخپل لاس باندې چلاوا او په جو باندې الله یادوا حافظ ابن قیم وهو علامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند الرغب والرهب روزة المحبين دغه کتاب دی وې د رښتینی محبت یو نه خدا ده کنه چې کله د خوشحالي او د غم په وخت کې خپل محبوب ځان تر یاد کی نو د جنگ په وخت کې الله یاد کا واذكر الله كثيرا او یادوي الله لرډیر لعلکم تفلحون نذیر پر چې تاسو کامیاب شئ واطيعوا الله ورسوله تابعداري کوي د الله او د رسول ولا تنازعوا جګړې مکوي اختلاف مکوي فتفشلوا کمزوري بشي وتذهب ريحكم او لاړ بشي دبدبه او رعب استاسي حکومت بدن لاړ شي رعب بم لاړ شي او د نصرت چې کوم هوا دنو هغه بدن لاړ شي حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي نصرت بالرعب مسيره نصرت بالصبا واهلك عاد بالدبور الله زما مدد کړي په باندې سبا سره نو دې آیت کې وې دغه ته اشاره ده ریح هوا ته ویل کیږي نو د ریح نه مراد وې دغه باندې سبا ده هغه د نصرت او د مدد چې کوم هوا د ابدن لاړ شي وتذهب ريحكم او لاړ بشي هوا د نصرت او د مدد ستاسي او لاړ بشي او رعب او د بستاسي واصبروا صبر کوي ان الله مع الصابرين بشک الله تعالی ملګری د صابرانو دی ورته اختلاف دور بد شي دی کنه نبی رسول الله ته الله د قدر د شپه خودلې ولایت القدر شدا پلانې شپه ده خیر من الف شهر نبی رسول الله وروته صحابو ته په دینه تر وته صحابو ته د شپه وخیمه د پلانې شپه ده چې وروته دوه کسانو جګړه و یو بل تیر ده پتی ویل نبی رسول الله باغی کې مشغول شو چې کله دا جګړې نه فارغ شو نو ایستته الله یې کړو نو نبی رسول الله ګوره دا جګړه او اختلاف دومره منحوس چیز دی کنه دومره لوی نحوست دی چې دغه اختلاف د وجه الله تاسو دومره لوی خیر نه محروم کړی چې د قدر شپه الله ما ته خودره او واپس نه یې کړه نبی رسول الله فرمایل چې تحروها فی العشر الاواخر په د اخرونو له شپو کې وګورئ او دا کومه طاق شپې چې دي نو په دې کې تلاش کوي د قدر د شپه
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس او مکیږي پشان دا کسانو چې وتلیو دی من دیارهم د کورونو خپلنا بطرا ورئاء الناس بطرا پلوی سرا ورئاء الناس او پزان خودن سره خلقو ته ځان خلقو ته خود تکبر او غرور کې روانو خرجو من دیارهم چې وتریو د کورونو خپلنا بطرن پسر کشي سرا پلوی سرا ورئاء الناس او د خودن او د ځان د خودن د خلقو ته ويسدون عن سبيل الله او من کړیو خلق د لارې د الله تعالی نه عن سبيل الله د لارې د الله تعالی نه والله بما تعملون محيط الله بغعملون باندې چې تاسو يعملون چې دای کوي محيط احاطه کوونکې دا ګیرا چونکې دی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ او کله چې خسته کړو دیو ته شیطان اعمالهم عملون د دی وقال او تویلی لا غالب لكم اليوم نشته د زور اور پتا سي باندې او نشته د غالب کیدون کې پتا سي باندې نن روز من الناس د خلقنا لا غالب لكم اليوم نشته د زور اور او غالب کیدون کې پتا سي باندې نن روزي من الناس د خلقنا سوق واني لغفار لمن تاب او یقینا امدادی مو امداد کون کې ما لکم استاسی فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه واني جار لكم لا غالب لكم اليوم من الناس نشته د زور اور پتا سی باندې اليوم نن روزي حسوک من الناس د خلقنا واني جار لكم او یقینا ز امداد کون کې ما لکم استاسی زمل گریما ولجد نجد نراغریما زمل گریما او زبد سرب کی تعاون کوم اس غم او پریشانی مکوي خو فلما تراءت الفئتان کله چې جنگ شروع شو فلما تراءت الفئتان پس هر کله چې ولیدي وی ډلې بلې لرا په دې میدان کې نکس علی عقبیهن واپس شه په خپل پوندو باندې پشا شری وسګری ولګاو وقال ویلی انی بریء منکم بشک ز بیزار مستاسنا ز بری مستاسنا انی ارا ما لا ترون بشک اینم ز ما اغس لا ترون جتا سی نہیں ما تا اغس په نظر باندې راځي چې هغه تاسو ته په نظر باندې نه راځي سو کې لیدل ملائک نو ملائک خو شیطان لیدل کنه او شیطانانو ته ملائک په نظر باندې راځي خو انسانان خو نه نو دوی ته ویلو چې زه اصل کې د بنو کنانه نه ما او زمانوم چې دنو د بنو کنانه یو مشهور سراقه ابن مالک داغه په شکل باندې شیطان راغلی او دا خبره وته کوله چې لا غالب لكم اليوم من الناس ګر پتا چې بینن څوک نشي غالب کېدل ځکه ان جار لكم ټول بنو کنانه پتا چې پس شاته ولاړ دي وګورئ سورې فرقان کې براشي چې وکانه الانسان وکانه الشیطان للانسان خذولا دا شیطان نه دی ظالم دا د انسان شرمای په هر ځای کې بس په وزید وررته او به شرمای نو پخلا باندې به ورورته او تا ته وي غلا وکاو الته قربت وي بیدار وته وشي کوي غل د باندې روان دي ایسته به و شرمای ته قتل به باندې وکی به دې ونی شيستا نو دا همیشه د پاره دا کار دی نو سراقنو دا په اصل کې ابلیس رزیلو خو د سراقه په شکل کې راغلو او دا مشرکان به مسلمانانو باندې ورارتولو حافظ ابن قیم وی تکلم الناس قول عدو الله انی اخاف الله وعلماء خبرې کړې دي د الله د دې دشمن په دې خبره کې چې د ویلو چې انی اخاف الله زه د الله نه یریږم زه د الله نه یریږم نو صدق عدو الله فی قوله انی ارا ما لا ترون په دې خبره کې خو غریشته ویلو چې زه هغه سینه مجتا سینې نه هو کذب فی قوله دا خبره دروغ کړي و چې انی اخاف الله
او بیا حافظ ابن قیم و چې والله زما دې په الله قسمی ما به مخافت الله د پزړه کې د الله یره نشته دی. نو فلما تراءت الفئتان نو هر کله چې ولید یوې ډلې بلې لره نکس علی عقبیه نو واپس شیطان علی عقبیه په خپل پوند باندې وقال ویل انی بریء منکم بشک ز بیزار مستاسنا زماستا سر بایکاټ دی ورانه می دا انی ارام لا ترون یقینا زین ما اغا چې تاسو نه جبريل می ولید کوس یو چپېړه ولمنو ای سبب نه انی اخاف الله بشک زیره گم د الله نا والله شدید العقاب او الله سخت عذاب ورکون کړي نو ایسته په شرم کې پرې خودل په مسلمانانو یو ډبول اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم کله چې ویل به منافقان والذين كسانوا في قلوبهم مرض چې بزنو داغي کې مرض غر هؤلاء دينهم دوک کړي دی ولر دین د دیو دا ور خپل دین دوک کړي ځان په زور باندې وښني یو تور وسنشته د جنگ ته وتلی ومن يتوكل على الله وچا توکل وک په الله باندې فإن الله عزيز حكيم بشک الله تعالی زور او حکمت والا ذات دی. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ولو ترى كشري تؤوين اي مخاطبه اذ يتوفى الذين كل روحنا اخلد الذين دا كساننا كفروا چې کفر کړي الملائکه ملائکه روحنا لي يضربون وجوههم وهي وجوههم مخند دي وادبارهم وشاغان دي په دې مخ او په دې شاغانو ته سپېړو واسي چابکونو باندې وای او توي چې ذوق عذاب الحريق وزکه عذاب د اور سوزون کی یو صحابي راغی پیغمبر علیہ السلام ته وی الله پیغمبره ما د ابو جهل په شابانی یو نشان ولید اې د گزار نشان پیو نو نبی علیہ السلام وو تو فرمایل چې دا کا ضرب الملائکه دا د ملائکو د وهلو نشانات دي چې الله په قران کې فرمایي چې یضربون وجوههم وادبارهم وهي ملائک د دیو وجوههم مخونه د دیو وادبارهم وشاغان د دیو او توای چې ذوق عذاب الحريق وسکه عذاب د اور سوزون کی ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد دا سزا په سبب د هغه صدا قدمت ايديكم چې مخکې لګري دي لاسونو استاسي او مخکې کړي دي لاسونو استاسي وان الله ليس بظلام او نه الله تعالی پټه ظلم کوونکی للعبيد په خپل بندگانو کداب آل فرعون کداب آل فرعون حال الذي پشان د حال فرعونانو دی والذین او د آکسانو من قبلهم جدین مخکیو کفروا بآیات الله کفر کړه پایاتونو د الله تعالی باندې فاخذهم الله بذنوبهم نولي والذي لرب گناهونو د دیو بذنوبهم بسبب د گناهونو د دیو ان الله قوي شدید العقاب بشک الله تعالی طاقت ولو سخت عذاب ورکون کې ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم او دا عذاب پدی وجو بأن الله بشك الله تعالی لم يكن مغيرا ندی بدلون کے الله نعمتا دا اغ نعمت انعمها على قوم چکڑی دے پہ قوم بانی حتی یغیرو تردی چ بدل کی دے ما اغا خدا بانفسهم چه دیو پزرونو کی دا وان الله سميع عليم وبشك الله تعالی اوریدن کې او په ذات ده کدا بآل فرعون حال الذي بشان ده حال فرعون نه ده والذين ودعوا كسانوا في من قبلهم جهدون مخيو كذبوا بآيات ربهم نسبت دروغ کړه او آیاتونو درخپل ور دوزلې راوړو یو ځلې مخکیوي کدا بآل فرعون حال الذي بشان ده حال فرعون یو دلته وي د اولنې چې دین وي في حالهم في التكذيب دا یو خو څنګه چې غي تکذیب کړي او د قشان دیوم تکذیب کړي دي د دروغ نسبت د الله دین ته کړي او د دویم تکرار چې کړي د دې لپاره چې څنګه غي د آخرت کې عذاب ملاويږي د چې بدیو ته ملاويږي والذین دعا کسانو پشان حال دې من قبلهم چې دین مخکې کذبوا بیااتنا
چې دروغجنې ګڼلي آیاتو بآیات ربهم آیاتونه در خپل فاهلکناهم بذنوبهم نو هلاک کړیو موږ دیو لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو داغي واغرقنا آل فرعون او ډوب کړیو موږ آل فرعون فرعونیان وكل كانوا ظالمين آل فرعون مع فرعون سره د فرعون وكل كانوا ظالمين او ټول ظلم کوونکي او ظالمان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ان شر الدواب بشک بدتر د زنده سرونه عند الله د الله په نسبانه الذين كسان دي كفروا چې کفر کړي فهم لا يؤمنون دي ایمان نه وروړي الذين عاهدت منهم دا کسان دي عاهدت منهم چې لوز کړي تا د دیو سره ثم ينقضون عهدهم في كل مره بیا ماته دی لوز خپل په كل مره په هر ځل کې وهم لا يتقون او دي ځان نه بچ کوي د ګنا نه او د وعده د ماتولونه فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فإما تثقفنهم پس که چری او دی مندل دسی کافران په جنگ کې فی الحرب په جنگ کې فشرد بهم نو وترو په دی وباندې فشرد بهم وترو او ويرو په سبب د دی وباندې من غسو خلفهم چې دی نرستو دی لعلهم يذكرون د دې لپاره چې نصيحت حاصل کی که جنگ سره مخامخ شو نو داسې مضبوط گزارونه ولورکا چې رستنی کافران په وتریږي واما تخافن من قوم خيانه نو کو شریر دلته من قوم د یو قومنا خيانه د خیانت او د لوز د ماتولو دا غینا نفنبذ اليهم على سواء نو غرزو دیو تغلوز وعدا على سواء چې شی تاسو برابر په علم کې ان الله لا يحب الخائنين بشک الله تعالی مين ساتي د خیانتګرو سره ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا وشر خیال دینه کوي آکسان کفرو چې کفر کړي دي سبقوا انهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا گمان دینه کوي او خیال دینه کوي هچری خیال او گمان دینه کوي کسان کفرو چې کفر کړي دي سبقوا چې دی بغنی بچي انهم لا يعجزون یقینا دی نشي عاجز کوله الله لرا د الله پکړ په دیو باندې راځي د معاویه رضی الله عنه د زمانه واقعا مفسرین لیکلي دا و یو ځل اراده وکړه چې په دشمن باندې حمله وکړي خدا هغه زمانه وا چې د معاهده کړي و د دشمن سره معاهده کړي و د معاهده په دوران کې و یو کس راغی په اسبانه سورو او معاویه رضی الله عنه ته आवाज وکړ په قار باندې چې الله اکبر وفاء لا غدر ول چې الله اکبر وفا وکړ خپل وعده سر ته ورسوا چې تغداري ونه کی نو هغه ټول چې تاسو کې ول مخنه چې نقاب لري کو هغه د نبی له سلام صحابي عمرو بن عباسه رضی الله عنه او ویلې چې ګوره ته مسلمانې دا خو الله وی چې کرستا سره یری چې دا دغه کوي خیانت کوي نو هغه خیانت کوي ته یعنی هغه وعده ماته ته په اول سر کې ماته کا په دې وعده کې او په دې معاهده کې خو به دوانو خیری هغه د وعده پاسداري نه کوي د معاهده پاسداري نه کوي نو تی متورول ماته کا وسره نفنبذ الیهم علی سواء فنبذ الیهم خبر ور کوي دیوتا د وعده د ماتولو علی سواء چې شی تاسو دوانو برابر په علم کې ولا يحسبن الذين كفروا خيال او ګمان دي نه کیا کسان چې کفر کړي دي سبقو چې دی بګنی بچ شي د الله نه انهم لا يعجزون خنن دي نشي عاجز کوله الله لرا
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم او تیار کړئ دي کافرانو د پاره د دې کافرانو د مقابله د پاره مستطعتم هغه چې تاسو په وسو طاقت کې من قوت د سامان د جنگ نه ومن رباط الخيل او د ساتنې د اسننا ترهبون به عدو الله چې روي تاسو په دې سره دشمن د الله او عدوکم او دشمن تاسو واخرین من دونهم او نور کسان من دونهم سوا د دیونه الله وی د کافرانو لپاره تیاری وکړي ټریننګ حاصل کړي ټریننګ چې بدن دې مضبوطي حدیث کې راغلي دی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی چې د قوت نه مراد څه ده مستطاعتم من قوه بل الا ان القوه الرمی والخبردار آگاه شي او خبر شي چې قوت نه مراد رمی د رمی تیر اندازیز د کول دشمن طرف ته یو سیز ورشتله کاغه غشه ده کاغه نیزه ده کاغه میزایل ده کاغه ګولې دي دا ټول پکې راځي الرمی نو د کافرانو خلاف به اسلحه تیارې او بدني ټریننګ به حاصله عمر رضی الله عنه فرمایل ولعلم اولادکم السباحه والرمايه وركوب الخيل خپل بچو ته لامبو خیل لامبو د سر بدن مضبوطی او الرمايه تیراندازی او توخه نشانه بازی او توخه او وركوب الخيل او په اسمانه د سورلې چلو توخه موږ په خر سورلې نشو کولای پاس پیسو نو دا په هغه زمانہ کې د جنگ آلاتو په دې جنگونه کېدل اس خوشم د جنگ نه بار نه دی خو چې د جنگ آلات بدل شوي دي حالات بدل شوي دي میدانونه بدل شوي دي نو ټینګونه دي او کو توفونه دي او کو جازونه دي او کو مزایری دي او کو ټمبم دي ټول پکې راځي خو زموږ ملک خو دې شي کمه نشته ده تورې ډېری دي خو زړه د خالد غواړي نو یو صحابي دغه د توري صفت ډېر زیات کېده ولدا د تور ډېر مزدار تور ده نو عمر رضی الله عنه غ تور وروختله به ته پوسو کول ستاسو تور غو ډېر کمالی نه دغه وجې زما مټ کمالی دي مټ کې به کمال لې ول تور کار تور غو ډېر خچلو ما نو دا اصل کې مټي غواړي نور ارس ډېر دي په ملک خماله مال ملک ته که پاکستان وغواړي د دنیا یې رکولې شي ټول دنیا نه ده د چې څومره آباد دنیا ده یې رکولې شي په یو هفته کې دنه دا چې میزایل له خدای ور کړی دي خو بس کې دغه پریس کانفرنس وکي وي منګه د فلسطین د مسلمانانو سره د اظهار یک چاته د پریس کانفرنس وکړو خدای دې په خلګي دانه راوخی جواب دینه غلې ناس خنوي ته نور مسلمانانو په زخمونو باندې مالګي دوړې ظالما او اوس خو د څه حال نه چې بل ورځ په اسمبلی کې بچت قرارداد پیښ شوی نو زمونږ مسلمانان زموږ پښتانه په یو د صوابې دي اسد قیصر نومې کټه شانته دي اسد قیصر وی چې نه مونږ د فلسطینیانو د پارانو نو شو ویلې زمونږ طرف نه نو د مطلب دا مونږ نه پاس کوو دا د قرارداد نه پاس کوو نغي په حمایت کې پښتانه دومره بے غیرت شوخه په د دنیا چې اړه نه وته کنه کرسی او عہده او منصب دا سړی نه لوی بے غیرت جوړی بیا نو پښتانه په کې پاسې دي هغه سپیکر غریب وای حیران و چې تاسو څاور مده سي دي زمو خدا خیر چې ها نه لله و انا نو بس دا ملک د اسلام په نوم آزاد شوی دی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله اسی زمونږ د مشرانو روحونه نه دي چې هغه چا د ملک پر قربانۍ نه ورکړي دغه روحونه بسوي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات
بس دا نه اهل بچی ته خدای پیدا کړی دي. پرون مې چته یو دغه ویډیو رااله سترګو نظر نه مې تېره شوه. یو عالم یو ویډیو ورکړی و، څوک پنجاب کې پولیس افسر دی چې کوم تقریب نه تقریر کوي، وایي د جنۍ خپله خوښه ده، وایي که نقاب اچوي او که نه اچوي، د جنۍ خپله خوښه ده. میری جسم میری مرضی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. دا کوم قوت چې موږ تیار کړی په دې اول د خپل وال غواړي، د خپل نه دي. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، او تیار کوي تیاری او کوي تاسو لهم د کافرانو د مقابله د پاره من قوت ما استطعتم اغه تاسو وسو طاقت لري من قوت د سامان د جنگنا ومن رباط الخيل او د ساتنې د اسنونا ترهبون به عدو الله چې روي تاسو په دې باندې عدو الله دشمن د الله او دې پسګي دې به مسلمانان یې رہی چته سومالیا تخپل پوجین لګلی او چته یمن تخپل پوجین لګلی مسلمانان غریبانه په دباوي قبایل ته لګلی ترهبون به عدو الله چې يروي په تاسو دشمن د الله او عدوکم او دشمن تاسو واخرین من دونهم او نور کسان من دونهم سوا د دیونه دین مراد د پارستا خلق دی رومیان ته مراد دي قیامت پورې څومره کافران راځي لا تعلمونهم چې نه پیژنې تاسو غیلر الله يعلمهم والله پیژنې غیلر او ما تنفقوا من شيء في سبيل الله او هغه چې لګوي تاسو د شینا په سبیل الله په لار د الله کې یوفى الیکم پورا بدر کړی شي تاسو ته بدله داغي وانتم لا تظلمون او تاسو نه کمې نه کیږي په بدله در کولو کې وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله او کچری دای مایل کیږي للسلم صلحتا که صلح ته دی غاړه دی کنه نو فجنح لها نو تم مایل شاغیتا یعنی تم سره صلح وکا وتوکل علی الله او ځان وسپاره په الله باندې انه هو السميع العليم د الله تعالی خاص هو سميع د الله اوریدون کې دی العلیم په ذات دی و یریدو کچری اراده لري دی په صلح کې دوکې کول چې دوکه سره وکي و یریدو کچری اراده لري دی خیانه ایخدعوک چې دوکه سره وکي او ټګي د سره وکي به صلح کې نو فإن حسبک الله نو بشک کافی دی الله تعالی ستاسو لپاره او الذی د الله غزا د ایدګه چې کلک کړي تعالی را مضبوط کړي تعالی را بنصری په مدد خپل سره وبالمؤمنین او په ملګرتیا د مؤمنانو باندې والف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض او من چول دا بین قلوبهم په من د زړونو د دیو کې لو انفقت ما فی الارض کچری خرج کړي وې تا ما او خزانی په الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټوله نو ما الفت بین قلوبهم من بنه پیدا کړی تا بین قلوبهم بمن د زړونو د دیو کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله من پیدا کړی بمن د دیو کې انه عزیز حکیم بشک الله تعالی زور او حکمت والا ذات دی یا ایها النبی حسبک الله اذا الله پیغمبر اذا الله نبی حسبک الله کافی دی الله ستاسو لپاره او من تبعک او دا چا د پاره اتباع چې تابعداري کړي د استامن المؤمنین د مؤمنانو نه یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ایکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 یا ایها النبی اذا الله نبی حرض المؤمنین تیزی ورک مؤمنانو ته ترغیب ورک مؤمنانو ته علی القتال بجنگ کول باندې ایکم منکم 20 صابرون کجری استاسنا 20 صابرون شل صبر کوونکی یغلبوا 200 نو ضرور کیږي وو غالب کیږي با 200 په 200 باندې وایکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذين كفروا او کجری استاسنا 100 سل کسان صبر کوونکی یغلبوا 1000 نو دی غالب کیږي 1000 په زرو کسانو باندې من الذين دا کسان چې کفر کړي دي بانهم قوم لا يفقهون په سبب د دې چې یقینا دوی داسې قوم دي لا يفقهون چې نه پوهیږي الان خفف الله عنكم اس اسانی راوست الله تعالی پتا سی باندې وعلم ان فيكم ضعفا او پوهه دی الله تعالی ان فيكم ضعفا چې یقینا پتا سی کی کمزوري ده فإيكم منكم 100 صابره اس کو شری منکم استاسنا 100 سل کسان صابره صبر کوونکی یغلبو 200 نو غالب کیږي په 200 باندې مخکې یو د لسو مقابله کې اوس یو په مقابله کې
وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ او کچریوی منکم ستاسنا الف زر کسان یغلبوا الفین غالب کیږي په 2000 باندې د الله په حکم والله مع الصابرین الله خاص ملګری د صبر کوونکو دی ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض قیدیان چې کله رال نبی له سلام د صحابونو مشوره واغستا چې څه چلو دا قیدیان څنګه پریدو نو عمر رضی الله عنه راي دا و چې دا وجل غواړي هر څوک د خپل رشتہ دار راونی شي او بس د سرتي ووي بس خبره به ختم شي د صحابه ډیرو صحابه په شمول د ابوبکر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د غیره داوا چې مسلمانانو مالی پوزیشن کمزور دی نو کدیونه پیډي واغستل شي دا ډیره زیاته بهتره وي او بیا الله رب العالمین حکم راولېګو چې نه عمر رضی الله عنه چې کوم خبره کوي نو دا ټیک ده ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض ينبم تو کړي دې کافرانو وینبم تو کړي او نبی له کړي د آیتونو نازل شوند الله پیغمبر وې جړل وی ویل چې عمر رضی الله عنه نو نکیده شي الله مونږ باندې عذاب را وستلې وي ته وګوره کنه مونږ ټول یو طرف ته د رای بل طرف ته الله وی د عمر رای ښه صحیح رای و او دې ته موافقات د عمر ویل کی د عمر رضی الله عنه د رای مطابق وحی راتلل ما کان لنبی ندی مناسب دی پیغمبر د پاره ای یکون له اسرا چی دې د لپاره قیدیان حتی یثخن فی الارض تر دې پورې چې یثخن چې د وینتوي کی فی الارض پزمکه کی حتی یثخن فی الارض چې وینتوي کی د پزمکه کی تريدون عرض الدنيا اراده لري تاسو غواړی تاسو عرض الدنيا سامان د دنیا والله يريد الاخره والله اراده لري د اخرت چې تاسو اخرت سمشي باعزاز دینه وقتل اعدائه صفه التفاسیر وي چې الله خپل دین له عزت ورکی او د خپل دین دشمنان الله ختم کی والله عزیز حکیم والله تعالی زور او حکمت والا دی لولا کتاب من الله سبق لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم کچره نوې کتاب د الله تعالی او حکم د الله کچره نوې کتاب من الله حکم د الله سبقا چې فیصله مخکې شوې ده لمسکم نخام خارسیدل به تاسو ته فيما د اغه د وجنا اخذتم چې تاسو اخیست دي عذاب عظیم عذاب لوی په تاسو عذاب راغله فيما د اغه د وجنا د اغمال د وجنا اخذتم چې تاسو اخیست دي فکلوا مما رزق غنمتم حلالا طیبا نخری تاسو اذ شک او شوبه پکې نشته دي فکلوا خری مما د اغنا غنمتم چې تاسو په غنیمت کې واغستو حلالا طیبا حلال او پاک واتقوا الله ويرجد الله ان الله غفور حليم رحيم یقینا الله تعالی بخون کې او مهربان ذات دی مخکنو متونو باندې غنیمت بندو ندی امت پر الله جائز کې فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله يا ايها النبي قل يا ايها النبي اذا الله پیغمبر قل هو فرمایا لمن اغچاتا فی ایدیکم چستاسی بلاسونو قبضه کی دی من الاسرى د قیدیانونا یعلم الله فی قلوبکم خیرا کچری معلوم کړه الله تعالی فی قلوبکم پزړونو استاسی کی خیرا خیر او ایمان نیوتکم خیرا مما اخذ منکم درب کی تاسو ته خیرا غرا مما د اغنا اخذ منکم چا خسته شوی استاسونا ويغفر لكم وبخنبو کی تاسو ته د دې په اړه کې د عباس رضی الله عنه یو رارو حارث ابن عبد المطلب دویم عقیل ابن ابي طالب نو عباس رضی الله عنهم به راغلو نو نبی له صلوات و سلام بل فدیه ورکا نو هغه ول ما څه فدیه نشته ده
ویل نه یوازې ستا پیدیه نه دا دوه ورېرونه چې دي ویل دې پیدیه به هم ته ورکې ویل زما سامان نشته ویل ته چې راتلې تا چې زما چاچي له ورکړې پیسې ام الفضل د عباس رضی الله عنه بیبي وه ویل تا چې زما چاچي له هغه پیسې ورکړې ویل هغه پیسې نو عباس رضی الله عنه وی ما چې دا خبره واورېده که نه وی ما ویل چې دا خو شپه وه او یو زما ښځه وه او یو زه وم بل خو هېڅ وکم نو چې دې ته څنګه پته ولګېده معلومیږي چې دا د الله پیغمبر دی معلومیږي چې د الله پیغمبر دی نو بیا وی چې وی ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته قسم وکړو چې یا رسول الله انی لأعلم انک رسول الله زه په دې باندې پوهیم چې ته د الله پیغمبر یې بیا وروسته چې کله دغه فدیه ترې واخیستلی شوه نو دی وایي د پیغمبر علیه السلام د دې خبر راکولو د وجې د ایمان زما زړه ته کوشو ویل ما ویل چې ده ته خو چا ویلي نه دي خو معلومیږي چې دا ورته د الله د وحي په ذریعه باندې دا خبر ورکړی دی چې ده سره مال ورسره دی او خپلې بیبي له ورکړی دی نو هغه فدیه ورکړه او بیا وروسته داسې وخت راغی چې عباس رضی الله عنه کله مسلمان شو غنیمت مال راغلی و نو عباس رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام وی تره چې څومره ته وړی شي ویې ساتې وی نو هغه څادر راواغسته هغې ډک کړو د دې پیسو نه دا څادر ډک کړو او نه شو پورته کولی نبی علیه السلام ته ویل ما تې راپورته کړه نبی علیه السلام نه ویل زه نه در پورته کوم چې څومره ته په خپله وړی شي عمره ته ویسه نو وی څادر یې ډک کړه د روپو نه جړلې وی دا آیت تلاوت کوو وی ویلې چې الله را څه کمې وعدې کړې وي نو هغې پوره کړې یو د مغفرت وعدې پاتې ده او د دې امید مې هم دی چې الله به راته مغفرت او بخښنه هم وکړي یعلم الله فی قلوبکم که چرې معلومه کړه الله تعالی په زړونو ستاسې کې خیرا ایمان نو یؤتکم در بکی تاسې ته خیرا غوره مما د هغه مال نه اخذ منکم چې اخیستی شوی دی ستاسې نه ویغفر لکم او بخښنه به هم وکړي الله تعالی تاسې ته والله غفور رحیم الله بخون کې او رحم والا ذات دی و ان یریدو خیانتک او که چرې اراده لري دی خیانتک د خیانت کولو ستا سره نو بس قتل یې کا فإن خانوک فقد خانوا الله من قبل بشک دیو خیانت کړی د الله سره من قبل مخکې دینا فامکن منهم نو قدرت درک تاسې ته په دیو باندې یعنی اقدرک علیهم د دې په نیولو باندې الله بیا ته قادر کړي فامکن منهم نو الله قادر کړي ته منهم د دې په نیولو باندې والله علیم حکیم والله تعالی په حکمت والا ذات دی ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ان الذين بشکا کسان آمنوا چې ایمان وروړي هجرت کړي دي او جاهدوا جهاد کړي دي په لګولو د مالونو خپلو او په کړولو د نفسونو خپلو په قربانولو د نفسونو خپلو په سبیل الله په لار د الله تعالی کې والذین آکسان او چې زئی ور کړي دي دیو تا او نصرو امداد کړي دي دیو اولئک بعضهم اولیاء بعض دا کسان دوستان بعضهم بعض د دې اولیاء بعض دوستان د بعضو دي مهاجرین او انصار والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء وکسان چې ایمان وروړي دي او هجرت نه دی کړي فرضي هجرت نه دی کړي ما لكم نشتستا سره پارا من ولایتهم د دوستۍ دا غینا من شيء اسحق حتى يهاجروا تر دې چې د هجرت وکي و ان استنصروكم في الدين او کو چې مدد واړی ستاسو نه بیا مسلمان دی تک را تک به سره نه کوي خو مدد دې نه وختو مدد به سره کوي و ان استنصروكم او کو دې مدد واړی ستاسو نه په دین په بار د دین کې نو فعليكم النصر لازم دی پتا سي باندې مدد کول لدی الا على قوم مگر په مقابله دا قوم کې بینکم و بینهم میثاق چې په من ستاسو په من دغه کې میثاق او وعده وي که د خلکو مقابله کې تاسو مدد غواړئ د هغې سره ستاسو صلح شوې ده معاهده مو شوې بیا به نه کوئ والله بما تعملون بصیر الله په عملونو باندې چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض نو کسان چې کفر کړي بعضهم بعض دیو اولیاء بعض دوستان د بعض دی په کفر کې الا تفعلوه کشری ون کوي تاسو د امداد تكن فتنه فی الارض وفساد کبیر نشبا فتنه فتنه فی الارض پزمکه کی وفساد کبیر او فساد لوی کافران د مسلمانانو خلاف دیو بل سره مرسته او تعاون کوي نو دام ستاسو چون کې رونه دي اگر چې پرځي جهاد پرې خېده بایکاټ وسره وکي استاد مسلمانان رونه دي که تاسو تعاون نه کوي تكون فتنه فی الارض وفساد کبیر الا تفعلوه کچریتا سے امداد ونه کوي دي الا تفعلوه کچری ونه کوي تاسو دا کار یعنی امداد کول لدی خپل ورونو سره وتكون فتنه پیدا بشي فتنه او جوړ بشي فتنه فی الارض بزمک کی او فساد کبیر او فساد دی والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آکسان آمنوا چې ایمان راوړل دي وهاجروا او هجرت کړي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړي په لار د الله تعالی کی دا اے ګریډ دی والذین آکسان او ونصروا نو دا اوشد خلق دی چې ایمان راوړو هجرت او کو جهاد او کو په لار د الله کی دویم پسیر مهاجرینو مرتبه ده والذین آکسان آوو چې زی ور کړی دی ونصروا او امداد کړی دی اولئک هم المؤمنون حقا دا دوانه ډلې اولئک دا دوانه ډلې او دا کسان هم المؤمنون حقا دی مؤمنان دی په حق سره یقیني مؤمنان دي لهم مغفرة ورزق کریم د دې لپاره او بخنه او رزق عزت مند والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم والذین آکسان چې ایمان راوړل دي من بعد پس د دینه وهاجروا هجرت کړي دي وجاهدوا منکم او جهاد کړي په ملګرتیا تاسو کې د اولنی هجرت نه پسې بیا هجرت وکړو نو فاولئک منکم بس دا کسان دی استاسی د ډلې نه دي منکم یعنی من جملتکم ایها المهاجرین والانصار دا استاسی نه دي واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله خوندان د نسب د خپل ولي بعضهم بعض دیونه اولا ببعض لایق دی او ډیر لایق دی ډیر نږدې دی ببعض بعضو ته په کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې ان الله بكل شيء عليم بشک الله تعالی په هر یو څه باندې علیم پوهه دی مفتی محمد ابراهیم محمدی